عزتمندو د رمضان المبارک قیمتی میاشت شروع ده. دویمه عشره د رمضان المبارک شروع ده چې دا د مغفرت عشره ده. دې کې الله تبارک و تعالی د خلقو بخنه کوي. نبی علیہ السلام به دعا کوله روجماتی ټیم کې یا واسع الفضل اغفر لنا، اے د لوی فضل خاوند مونږ وبخي. دا د بخلو د مغفرت عشره ده او د رمضان المبارک قیمتی میاشت ده. روجه چې دا عبادت تی، منز عبادت تی، حج عبادت تی او زکات هم عبادت تی. خو په روجه کې او په دې نورو عبادتونو کې لږ فرق دی. فرق پکې څه دی؟ حدیث مبارک کے راضی کل عمل ابن آدم، ہر عمل چی بنی آدم اکی یو نیک کارو کیو یو نیکیو کی نو یضاعف داورلا اللہ دو چنکی والحسنت بعشر امثالها نیکی دو چند کی لستا دو اوو سو پورے اللہ د نیکی چی د بند دا دو چنکی. ہر عمل چی بند اکی نیک کار اکی نو اللہ دو چنکی نو دا لسو نوالا و دا اوو سو پورے اللہ اجر ورکی بندل. دا اغی عمل دا اخلاص مطابق چی سمر پکی اخلاصی دمر اجر دیری. نو ہر عمل اللہ دو چنکی خو الا الصوم، قال اللہ عز وجل الا الصوم، خو اللہ فرمائی چی روجنا الا الصوم روجنا. لکه دا هر عمل دو چندشت دی دو اوو سو چندو پوری دا حد معلوم دی چی دمر بدل با اللہ را کی. خو قال اللہ عز وجل الا الصوم، خو اللہ وی چی نا روجہ نگورے ولی فإنہو لی زکا دا روجہ ما دا پارا دا وانا اجزی بیہی و دا روجی بدل بزور کوم. اللہ وی دو د روجی او د نور عبادتونو په فرق فوش ولای. د روجی بدلا نشته چې لستا که تیستا کو 700 ده په سو چند بی. الله وی فإنه لی وانا اجزی به، بس روجه ما د پاره دو بدله به زه در کوم. بس چې ما څومره درکړم بدله الله وی په ما پرېږدی، بس زه به بدله در کومه کنه. دینه بله غټه بدله شته چې الله وی فإنه لی دا روجه ما دا پارا دا وانا اجزی بیه و بدل بزدر کو. مثال لگزان پوکے یو کسوی دا ملک بادشاویو دے کور جوڑی او دے کاریگر پکارو لگی وی تاسو کار کوئے ستا با دمر مزدوری، ستا با دمر دیاڑی، ستا با دمر دیاڑی. دا طولو دیاڑی مقرر کی او خپلو ما تختو توی دیل بیا دا مزدوری پا ٹیم ورکوی. وی ٹھیک دا پا دے کی یو کس راشی نو دا وزیر اعظم او بادشاہ ورتوی تا کار کوا. نو دے ورتوی چه کار کوم نو زمان مزدوری بسی اجرت بسی دا دمرا دا او دا دمرا دا. دے ورتوی تلیو گیاو سا تا کار کوا او ستا مزدوری چی دا غا پا ما دا بسا بزدر کوم. دا کاریگر بسمرا کار کئی دے دا طولو نزیات کار کئی وی مالا با بادشاہ مزدوری را کئی. نو چی بادشاہ مالا بدل را کئی نو بادشاہ خو با دا خپل شان مطابق را کئی ناغا با دا طولو نسی وی نو دا مزدور دیر خکار کئی. نو اللہ وی فإنہو لی دا روجہ ما دا پارا دا دا تاسو ما دا پارا دا ما دا پارا دا وانا اجزی بیہیو دا روجی بدل پا ما پریدے دا بزدر کوم دا بدل زدر کوم چی سمر بدر کوم نو دا دا اللہ خوخدنو. اللہ وی تاسو مالا روجہ ما دا پارا دا 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 بندو دا اللہ پا منس کی یو راز دے. مونگ دا راز پا شپو رزو کی لگیا یو خوا زمونگ استاد سوز دا اللہ سر یو راز دے پا یو راز کی لگیایو چی سڑے او دس کئی ادے اوبر اوالی خلی تا اوبا وروا چی خل کنگالی نا چی خل دے کنگالی نو دے دا اوبا دخلی نا واپس ولی که دا اوبا دے تیری کی
چاته پته لګي چې د اوبه تېرې کړي په مخ کې پته لګي چې د اوبه تېرې کړي دي نه چاته هم پته نه لګي نو ته چې اوبه راوالې خوله پې کنګال کې او تېری یې نه او تږی یې او واپس د خولې نه توکې نه الله وایي فانه لی دا زما او د بنده په منځ کې یو راز دی څوک د دې بنده نه نه دي خبر صرف زه تې خبر یم چې د ما دپاره روژه نیولې ده او زما او د ده یو راز دی نو وانا اجزي به بدله به یې دلم زه درکوم په روژه کې خو لا سړي ته پته لګي چې د ده روژه ده د ټولو روژې خو چې غیر رمضان یو سړي روژه نیولي چاته پته لګي چې د ده روژه ده تا سره به ناسي تا سره به ګرځي خو تا ته به پته نه لګي چې د روژه نیولې ده نو الله وایي دا روژه زما او د بنده په منځ کې راز دی او د دې بدله به زه ورکوم وی د خوراک پریخې دی شهوات پریخې دي زما د وجنه من اجلی زما د یری د وجنه خوراک پریخې دی شهوات پریښودي دي نو چې دا د ټول زما د وجنه پریښودي دي نو وانا اجزي به د روژې بدله به الله وی زه درکوم د روژې بدله به الله ورکوي او یوه توجیه دا ده چې د نورو عملونو بدلې به رب العالمین د ملائکو په لاس ورکي او د روژې بدله به د الله ذات پخپله ورکي نو روژه د الله سره یو راز دی مونږ په هغه راز کې لګیا یو د راز شپې ورځې شروع دي نو چې سړی د الله سره په راز کې او دی د الله نه څه غواړي الله به نه ورکوي دا ډېرې د راز ورځې دي دا ډېرې د راز ورځې د الله سره شروع دي دې کې الله نه غواړئ دی که ډیر قیمتي ټیمونه دي د روجماتي ټیم دی د پیشمري ټیم دی ډیر قیمتي ټیمونه دي دی کې د الله نه دعاګانې غواړو دا زمونږ د الله سره د راز ټیمونه شروع دي نبی علیه السلام فرمایي روژه کې یو عزم وکئ چې ټول یو عزم وکړو چې دا کار به په روژه کې پریږدو یو نیت وکي نبی علیہ السلام فرمائی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامه وشرابه نبی علیہ السلام فرمائی چې څوک په روژه کې دروغ پرې نه دي عمل کول پرې نه دي نو الله وی ما ته هیڅ حاجت د ده نشته چې دی خوراک نه کوي او څښاک نه کوي ما ته د دې حاجت نشته چې دی خوراک او څښاک نه کوي دا روژه نه ده چې دی خوراک نه کوي او څښاک نه کوي او په دروغو باندې لګیا دی چې دروغ پرې نه دي نو الله وایي ما ته هیڅ حاجت نشته د ده په خوراک پرېښودو کې او د ده په څښاک پرېښودو کې چې دی خوراک پرېږدي او څښاک پرېږدي ما ته هیڅ ضرورت نشته دی د داسې روژې ما ته حاجت نشته چې د خوراک نه روژه ده او د دروغو نه روژه نه ده دا د دروغو د پرېښودو میاشته چې دې کې سړی کلک نیت وکړي چې زما څنګه د خوراک نه روژه ده نو داسې به زما د دروغو نه م روژه بس ما نن د دروغو نه به م روژه زه به دروغ نه وامه دې کلک نیت وکړي نو انشاءالله چې الله به د دې غټې ګناه نه حفاظت نصیب کړي دروغ څوک هم روژه کې نه پرېږدي روژه یې ده خو دروغ یې نه دي پرېښي نو الله وایي د دې ما ته حاجت نشته دا خوراک څښاک که تا پرېښود د دې ما ته حاجت نشته نبی علیہ السلام فرمایي الصوم جنة روژه ډال دی روژه ډال دی په دې د شیطان سره مقابله کېږي ډېر خلک یو اعتراض هم کوي مولوي صاحب تاسو وایئ چې احادیثو کې راځي چې شیطانان وتړل شي جنتونه کولو شي جهنم بند شي نو څنګه شیطانان تړل شوي جنګونه خو ښه سیوا شو روژه کې خو جنګونه او اختلافات او ګناهونه او لوپرۍ خلکو ښه سیوا شروع کړلې نو دا څنګه شیطانان تړل شوي دي موږ ورته وایو ته صحیح روژه تا نه ده نیولې که نه نبی علیه السلام وایي الصوم جنة روژه ډال دی ډال دا به تا بچ کوي د شیطان نه خو چې د څو پورې دا ډال شلیدلی نه وي ګورې چې دا ډال نه شلیدلی نو ته به پې بچې نو دا شلیږي په څه باندې
وی دا په دروغ شلیږي او دا په غیبت باندې شلیږي. نو موږ دروغ او غیبت پریښي نه دي، نو ډال هم شلولی دی. خود به شیطانان خپل کارونه کوي که نه ښه. الصوم جنتون، دا ډال دی خو چې د څو پورې ته دا ډال ونشلی او دا شلیږي په دروغ او په غیبت سره. نو موږ دروغ نه دی پریښي، غیبت نه دی پریښي. صحیح روجه ته ونیسه، څنګه چې د خوراک نه روجه ده، د دروغو نه روجه کا، د غیبت نه روجه کا، د غوږونو دې روجه کا، د سترګو دې روجه کا. ته دې بیا جګړه وکړې، ته بیا جګړې ووینه، هېڅ به نه وي، ټول خلک به سم دمي او غلی غلی به ګرځي او الله ته به غلی غلی جاړي، الله ته به غلی غلی. که په دې سړی پوه شو چې دا روجه زما او د الله ترمنځ یو راز دی او د دې بدله به الله ماله په خپله راکوي، چې دا سړی خو د دې په حقیقت پوه شي که نه، چې د روجې حقیقت مونږ وپېژنو. مونږ د روجې حقیقت نه دی پېژندلی، پته نه لګي دا چرته د ژوند اخیری رمضان نه وي، چرته پته نه لګي دې کې بدلون را نشي او دا د ژوند اخیری رمضان دا یو موقع الله په لاس راکوي لعلکم تتقون، د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاره شئ. دا یو موقع الله راکوي، یو موقع، هسې نه چې دا اخیری موقع یي، چرته دا د ژوند اخیری رمضان. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها په 10 رمضان المبارک باندې وفات شوې وه. د رمضان المبارک 10مه ورځ وه چې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د دنیا نه لاړه. نه د معلومه دې ژوند کې هم چرته د اجل فیصله نه شي، دې کال کې هم د اجل فیصله نه شوي. ډېر کسان وي وی سبا کې خوشحالیږي او پته ورته نه وي مرګ ورته د پیزار د مزي نه زیات نږدې شوي او ډېر خلک یې خبر نه. بازار کې ګرځي ځان له د اختر جوړه ګوري، دکان ته تلی وي دا جوړه راکه، دا په دکان کې ګرځي جوړه ګوري او پته ورته نشته چې دې دکاندار زما کپن راوړی دی، هغه هم د سره پروت دی، هغه کپن یې د دکاندار سره پروت دی او دې ته اختر له جوړالي او هغې دکاندار سره د کپن کپړه راغلي تیاره شوي، دکان ته راغلې ده او د دکاندار سره پرته ده او ته ځې اختر له تې کپړې علي او دې دکاندار سره د کپن کپړه پرته ده، کپن دې را رسېدلی دی بازار ته. دا څه پته لګي؟ دا چرته د ژوند اخیری رمضاني. شیخ الهند رحمت الله علیه به ماسخوتن ودرېدو تراوو ته، دا پکې نه وي چې دومره وایو دومره وایو، مونږ خلک خو دې نه څو به وایو، نن به څو وایې، نن به څو سپارې وایې، لږې کمې ووایې نن ښه او نن لږې کمې ووایې. مونږ د دې چل نه ونوتو. شیخ الهند رحمت الله علیه چې قاري مخکې شو وی تراویح شروع که بس قرآن وایه، وی څو پارې به وایو، وی د پیشمني پورې به ولاړ یو نو چې څو دې پوره کړي نه، بس معمول به دی ښه وي. ماسخوتن به ودرېږو د پیشمني پورې به تراویح کو، بس ته چې څو پارې دې وویلې کور زنانه ورته وی حضرت چې یو څو ورځې مسلسل شوګیرې وکړلې نو حضرت وجود لږ رنګ یې زیړ شو، زنانه پې پوه شوې چې د حضرت وجود خرابېږي. وی حضرت مسلسل شوګیرې مه کوئ، یو څو شپه د تراو کې پارې کمې ووایې. حضرت ورته وی زه په دې یریږم چې هسې نه چې دا زما د ژوند اخیری رمضان یي، چېرته پته نه لګي او دا ما نه خوب کې تیر شي او دا مې د ژوند اخیری رمضان او دا رانه داسې دا شپې لاړې شي. قاري صاحب ته به یې وی ته وایه تراویح د پیشمني پورې قرآن وایه، د پیشمني پورې قرآن. مونږ خو څو به وایو، نن دا ووایه، نن دومره ووایه، نن ستړي وو، نن دا چلو کو، نن مې کار دی، نن لږې کمې ووایه، زر ختم که بیا مې کارونه شروع کېږي. یوه ورځ ورته قاري صاحب وایي زه بیمار یم، بیمار نه خو د کور خلق ورته وی حضرت ته عذر وکړه چې بیمار یم، چې دا پارې لږې کمې ووایې چې حضرت لږه دمه وکړي. قاري صاحب ورته وایي چې نن بیمار یم، وی زه صحیح نه جو کمې ووایه نو 2 سپارې وویلې چې ویلې نو قاري صاحب سم لاس حضرت لاړ، قاري صاحب له چاپی شروع کړله. شیخ الهند رحمت الله وی ته بیمار یې زه تاله چاپی کوم، زه تاله چاپی کوم. کاش چې مونږ پوهېدلی چې دا ماله څو قرآن وایي د ده څه قدر پکار دی، د دې استاد څه قدر پکار دی، دا چې په مسله ودرېږي د ده څه قدر پکار دی. د ده په قدر شیخ الهند پوهېدو چې دی ماله قرآن ماته اوري، دی ماله روژه کې قرآن اوري.
نوی ما پرې نه ښودو نو شیخ الهند رحمت الله علیه بیا لړ تلاوت یې شروع کړو ناسو نو بیا د پیشمني پورې ناسو زه به زه رالم ما چې حضرت زه خو جوړ وم خو دا د کور زنانه ویلو نو ما تاسې بانه کوله ما چې ته لږ ارام وکړې نو تاسو ارام نه کوئ زه معمول به برقراري ماسخوتن به ودرېږو پیشمني پورې به قرآن وایو ښه پته نه لګي که دا د ژوند اخیری رمضان نو ته به وایي چې هسې مولي صاحب خلک وفات کېږي جو زه دې وفات شم نه که نه وفات خبره نه ده زه وایم وفات دې شه خو په داسې حالت کې وفات شه چې الله درنه رضی بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوله په 10 رمضان خو داسې وفات شوله چې الله ترنه رضا و او د الله محبوب ترنه رضا و ښه حدیث مبارکو کې راځي یو ورځ بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام خواله رالل چې رانږدې شوله نبی علیه السلام ورته وایي بیبي خدیجې رالې وې او وی تا نه مخکې لږ جبریل امین راغی ما ته جبریل امین وایي بیبي خدیجه را روانه ده ستا خواله راځي ستا تپوس کوي بیبي خدیجه را روانه ده نو زه د الله د طرف نه رالم رب العالمین وایي چې نبی علیه السلام ته ووایه چې بیبي خدیجه راشي نو دی دې پې زما د طرف نه سلام ووایي او جبریل امین ورته وایي ته به پې زما د طرف نه سلام ووایي ښه د الله د طرف نه به پې ما سلام ویلی دی او زما د طرف نه به پې ته سلام په بیبي خدیجه چې د الله د طرف نه پتا سلام دی د جبریل امین د طرف نه پتا سلام دی نو کو داسې سړي له مرګ راشي نو خیر دی خیر دی چې رب ترنه رضی نو مرګ اسې حقیقت دی خو مونږ وایو پورې به راپوري او مرګ به راشي تراوی به م نه کړي او مرګ به راشي شپه به چېرته وفات په شو په هغې شپه به م تراوی نه کړي چېرته وفات په شو د سحر مونځ به م چېرته نه کړی نو وفات دی راشي خو چې په داسې حال کې دی راشي چې الله رانه رضی بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډیر ذکر د بیبي خدیجې رضی الله تعالی دا ډیره بختوره بیبي وه ډیره بختوره وه نبی علیه السلام به د مرګه پورې ذکر د خولې نه نه ایست نو چې د نبی علیه السلام په خوله د سړي ذکر جاري وي وی ماله به پرې ډېر غیرت راته ما به وی خو یو بوډۍ وه ځکه دا خو نبی علیه السلام سره چې واده کېده نو عمر یې 40 سال ډېر عمر نه مشره وه نو ما به ورته وی چې خو یوه بوډۍ و نو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ماته وی بیبي عایشې نه که نه بیبي خدیجه وه ما به وی څنګه وی چې بیبي عایشې داسې وخت و که نه چې ټول مکې مکرمې خلقو زما انکار وکړو ما نه انکار وکړو ټول د مکې خلق زما مقابل ادرېدل او ما نه انکار وکړو نو بیبي خدیجې په دغه ټیم کې زما د رسالت اقرار وکړو چې ټوله مکه زما مخالف و نو بیبي خدیجه ولاړه وه ما ته ما ته پیغمبر منلی ما ته پیغمبر منلی ښه چې ټولې مکې ما نه انکار کو نو بیبي خدیجې زما د رسالت اقرار کو زما د رسالت اقرار کړی وی ډیر ذکر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها کتابونو لیکلي دي ښه وی نبی علیه السلام سره چې څومره ژوند ایستلی دی په ټول ژوند کې دی په ټوله زندګۍ کې یوه خبره د خولې نه داسې نه ده ایستلې چې هغه د نبی علیه السلام په طبیعت بده ورغلي وي ښه په ټول ژوند کې نو که دا وفات کیږي نو خیر دی که دا وفات کیږي نو خیر دی چې نبی علیه السلام به د مرګه پورې ذکر کوي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یوه ورځ دروازه وټکېدله او اواز وشو وی هغه اواز بالکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها او وفات شوې وه نبی علیه السلام په ژړا شو ما ورته د الله حبیبه ولې ژاړې وی چې د اواز بیخي د خدیجې ما چېرته ما کره خدیجه راننوتله بس ما کره خدیجه راننوتله بیبي عایشې خدیجې نه زما اولاد شوی رضی الله تعالی عنه ما زما سهاره ګرځېدلې وه زما تسلي ګرځېدلې وه زما سهاره وه زما سهاره چې وه هغه بیبي خدیجه وه زما سهاره بیبي خدیجه وه نو که زنانه په داسې حالت کې وفات شي نو خیر دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کومه ښځه مړه شي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ
چې کومه ښځه مړه شي او خاوند ترېنه رضا وي دخلت الجنه دا جنت ته لاړله دا جنت ته لاړله چې د خاوند د رضا سرټیفیکیټ اوسي د خاوند د رضا سرټیفیکیټ اوسي رمضان المبارک ډېره قیمتي میاشت ده د عبادت میاشت ده دا غنیمت غړی پته نه لګي په ژوند کې بل رمضان را نشي چېرته ښه هېڅ پته نه لګي هېڅ پته نه لګي دا غنیمت وګڼئ دا غنیمت وګڼئ نه مالدارېږم مولي صاحب زه ورته وایم نبی علیه السلام چې د مالدارۍ کومه وظیفه ښودلې ته پې عمل نه کوې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې څه درله الله درکړي دي په دې رضا شه نو ته په هغې رضا کېږي ته خو بل ته ګورې او د دومره وګټلې او د دومره وګټلې او دا به څه چل کېږي نو مړ به شي خو مالدار به نه شي او چې د الله په تقسیم صبر کوي چې ماله الله سره کړي دي دا پوره دي با تکن اغنى الناس ته به مالدار شي ته به ټوله دنیا کې غني شي غني خو په دې باندې عمل کوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا درې خبرې وفرمایلې وی په دې باندې عمل کوه دا مختصر نصیحت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی پنځه سیزونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ پنځه سیزونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ اولی پکې وی ځواني غنیمت وګڼئ مخکې د بوډاوالي نه چې ځواني الله درکړې ده نو دا د بوډاتوب نه مخکې غنیمت وګڼه دا لوی غنیمت ته نن کولی شي او سبا به بوډۍ بیا به نشي کولی نو دا ځواني نن غنیمت وګڼه ګورې دویمه خبره یې وکړله وی صحت چې دی روغ وجود روغ صحت دا غنیمت وګڼه مخکې د بیمارۍ نه چې نن روغ نو دا روغتیا دی غنیمت وګڼه سبا به داسې وخت راشي چې مونځ به په ولاړه نشي کولی داسې وخت به راشي چې د رمضان روجې به نشي نیولی بیا به فدیې ورکوي بیا به داسې وخت راشي چې اذانونه به کیږي او جومات ته به مانځله نشي تلی نو دا نن چې تلی شي دا غنیمت وګڼه او په ټیم مانځه ته حاضري کوه دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی مالداری مخکې د غریبۍ نه غنیمت وګڼه چې مالدارې که نه نو لا غریب شوی نه نو دا غنیمت وګڼه نو مالدارۍ کې ډیر څه وکه هسې نه چې سبا غریب شي او بیا به دې وس نه نو چې مالداري او در سره شته دی نو ورې که د الله په رضا باندې ورې که الله پې رضا که او مساجد او مدارس پې جوړ که او علما پې تیار که جوماتونه پې جوړ که او خلقو له پې لارې او کوڅې جوړې که او د یتیمانانو د فقیرانو خدمتونه پې وکه دا مالداری غنیمت وګڼه مخکې د غریبۍ نه بیا به سبا غریبي نه به یې در سره نو دا مالداری چې الله درکړې دا غنیمت وګڼه څلورمه خبره یې ورته وکړله وی مشغولتیا دا فراغت چې دی دا مخکې د مشغولتیا نه غنیمت وګڼه نن فارغي نو دا فارغتوب غنیمت وګڼه او د الله عبادت کوه سبا به داسې مشغوله شي چې بیا به درته د جمع د مانځه ټیم نه میلاویږي نو چې فارغ نو دا پراختیا مخکې د مشغولتیا نه غنیمت وګڼه پنځمه خبره یې ورته وکړله وی ژوند چې دی دا د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه چې مرګ نه دی راغلی نو ژوند لوی غنیمت دی او چې مرګ راغی نو بس بیا خبره ختمه ګورې علماء لیکلی دی وی بهلول په لار کې ناسو دا بهلول چې دا ډیر هوښیار و ښه ډیر هوښیار خو د دنیا نه بې رغبته و نو خلقو به ورته بهلول وی نو دا بهلول چې دا یو ورځ په لار کې ناسو چا ورته وی بهلوله څه کوې وی د مخلوق روغه کومه د خالق سره مونږ مخلوق یو الله هم خالق دی وی د دې مخلوق روغه کوم د الله سره قیله روغه کومه نو وی څنګه کامیاب شوې په روغه کې بهلوله وی نه په روغه کې ناکام شو وی څنګه وی ځکه ناکام شومه چې روغه اله کیږي چې دواړه طرفونه روغې ته تیاري نو اله روغه کیږي
وی روغ کې زکه ناکام شم چې یو طرف روغی ته نه دی تیار. وی بالوله کم طرف روغی ته نه دی تیار. وی نن الله روغی ته تیار دی خدا مخلوق د الله سره روغ نه کوي. الله روغ کوي خو مخلوق وی روغ نه کوما. زواما ته به وایي چې څنګه الله روغ کوي. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین فرمایي وی چې کله بنده د یو ګناه نه توبه وباسي او ما سره روغ کوي. چې توبه وباسي نو وی دا ګناه چې دا زه د لاسو خپو نه یېره کمه. د هغې ځمکې په کم ځای چې یې کړې د هغه ځای نه یېره کمه او د فرشتو